ده ویل چې ما سره په صلحاو اسناد او شواهد تاسو پوښتنه ورنه وکړه خپل نماینده د خلکو لوی سند زه خپل یو خبره ګوره زه د صدیقي صاحب پوښتنه کوم چې ته د کوم ولایت نماینده وي او دا اوس وایه چې ته د خپل ولایت څومره خلکو سره په تماس کې یې دا اوس چې ته په المان کې پروت یې صحیح ده او په قصرونو کې په عیش او عشرت کې پروت یې د همدې ولس شتمني دې غلا کړې ده تا او ستا همسنګر پیسې وړي دي دویمه خبره د ادعا وکړله چې دلته طالبانو کورونه اخیستي دي یو د اسلامي امارت مشر دې ما ته وښیي چې په یو داسې ځای کې کور اخیستی چې هلته $1,00,000 $2,00,000 قیمت ولري دا یو خبره دویم دا ده چې ده ویله چې $80,000 معاش اخلي او کورونه په قطر کې دي د کوم وزیر کور د اسلامي امارت په قطر کې ده اوس ودې ښیي هسې ادعاوې دي چې فلانی ده او دا د واغه ده راځم دې ته دلته ډېرې خبرې وسولې او خیر راځم دې ته جواب ته راځم یو به د دوی نه هم دا فتن واورېږي دا تاسې غواړئ چې دا موضوع ګرمه کړئ زما چې راځي حقایق زه وایم ګورې د اهلیت خبره وکړله که اهلیت نه وای د نظامي انقلاب نه وروسته چې د دومره فسادونو نه وروسته د دومره بدبختیو نه وروسته یو نظام لاسته راځي بیا هم نظام سقوط نه کوي په همدې باندې ته باید اسلامي امارت ته مډال ورکړي چې ادارات سقوط نه شول درسته ده دلته د خلکو ترمنځ 40 کلنې دښمنۍ په دوستۍ بدلې شولې د عفو له برکته درسته ده د افغانستان سرنوشت د افغانستان دا ټول نظام د قومونو په اساس و دلته قوم پرستۍ وي دلته به یو قوم د بل په خلاف راپورته کېده اوس یو ملي حاکمیت رامنځته شو دغه راز د افغانستان ازادي موږ نه درلودله 43 کاله دا ازادي کله به موږ د غرب په لمن کې پراته وو کله به د شرق په لمن کې پراته وو کله به د یوه ګاونډي په لمن کې پراته وو کله د بل ګاونډي سیمې خاردار ستا په سینه باندې تیر شو د افغانستان ځمکه په لسګونو کیلومتره ځمکه همدې پاکستان او ایران درنه ونیوله د اسلامي امارت نه خو د 2.5 انچه ونیسي تا په تیر 43 کلن تاریخ کې موږ متحده اردو نه درلودله اوس داسې اردو موږ لرو چې د شپې تهجد هم کوي عبادتونه کوي او د خپل نظام او د خپل هیواد د ساتنې لپاره خپل سرونه سپر کړي دي نه د شرق په کیسه کې ده نه د غرب په کیسه کې ده نه د یو ګاونډي نه د بل ګاونډي او د ټولو په وړاندې د خپل ملي منافع او خپل د افغانانو ارمانونه درسته ده زه د مومند صاحب